د کهاني په شروعات کې موږ ته یو پلار او لور وښیدو په یو ګاډي کې انټرویو له روانې خو دا پلار یې اپرنجی د راشي یعنې چینک ولا راشي دی چې څو ځان سنبالی دی په دې ګاډي باندې یو ګوړه ووی دی خپل ګاډی په ډېر مشکل سره کابو کې او دا یو خوشه سنسان ځای وي دی چې وګوري چې دا خو موږ یو ګوړه په ګاډي واله دا پلار یو راډراوالی چې راشه د دې ګوړې دا درد لږ ختم کو ولې چې دا به په دې ویرانه کې چرته تړپاویږي خو دوی چې راشي چې وګوري دا یو عام ګوړه نه وي د دې ګوړې نه څه عجیبه غونته وینه ځي او دوی چې په دې نظر شي د دې یو سینګ وي یعنی دا یو اینکون وي او دا اینکون چې کوم وي دا یو ماشوم وي د ډېرې زیاتې چغې وي دا پلار ورته هم اریان شي د دې اینکون د چغه د وجره د په دې سرګه چې کوم ښکر وي دا یو دم روشني شروع کی دا جنې چې د ښکر له لاس وروړي نو دا یو عجیبه دنیا ته لاړه شي یعنی هغه دنیا کې عجیبه لایټونه او عجیبه نظاره وي دا جنې چې کله دې نظارې ته وګوري دا ډېره زیاته اریانه شي هلته ورته پلار چغې وایي دلته کې دا جنې په دې نظارو کې خو دا پلار ته د اینکون دا ښکر مات کړي نو دا جنې خپل خوب نه راوځي بیا دو هغه ځای ته راشي چې کوم ځای کې انټرویو کوي نو د ده سره په ګاډۍ کې دغه اینکون هم پروت وي دا پلار یې انټرویو ورکوي دی بلیونر سره خبرې کوي د چې بس کاغذ پړاوه د به چشمې لګولې د چې کله چشمې ولګي نو د ته څه خړ ښکارېږي د چې دا چشمې بره کې د ته هر سره صفا ښکارېږي بل طرف ته جنې هغه وینه صفا کوي دا چې کله مخ وینځي د دې په مخ باندې عجیبه دانې وي او د ډېر وخت نه نو ردې د دانې په خپله ښه کېده شروع شي یعنې ردې د شکل نه د دانې ورکې شي یعنې دا ټول کمال د یونیکون د هغه وینې وي د یونیکون په وینه کې عجیبه کمال وي د ده د ښکر بیا په چمکاوېدو شروع شي او یو دم دی راپاسي او چغه کې په دې کې دا سکوټر ګارډ دی په ټز وولي او مړی کې دلته کې دا بریډلي او رده دا لور د بریلینر ته ووایي چې د دې د وینې د وجې زما د سترګو نظر سم شو او دا جنې ورته ووایي چې زما په مخ چې کمې دانې وي هغه صرف د یونیکون د وینې سره سم شي یعنې رده په دې وینې کې څه جادو دی دا بلیونر ورته ووایي چې دا خو د نه منلو خبره ده خو دی زر زر خپل میډیکل ټیم یې هغو ته فون وکړي بل طرف ته دا جنې د یونیکون په باره کې سرچینګ شروع کړي یعنې چې د دې اخر څه هسټري د یونیکون په باره کې دی ته یوه خبرې پته ولګي چې یو ملک پاچا او هغه یونیکون نیولو دپاره ډېر انټران لېږلي خو په هغه کې یو کس هم نو کامیاب شوی صرف یو جنۍ وه دا جنۍ په مدد په ذریعه د یونیکون ګیر کړی او وجلی او په میل کې راپساو کړی خو څه وخت بعد یونیکون بیا ژوندی شو دا جنۍ د شپې اودی دا څه عجیبه خوبونه یعنې د دې مین ریزن دا چې دې باندې د یونیکون وینه لګېدل وه او د هغه وینې په ذریعه دا په خوبونو کې دا اودی دې پسې یو دوه کسان راشي په سوټ کې دا او د پلار بوځي میډیکل ټیپ ته یعنې په ده باندې میډیکل ایکسپریمنټ کوي چې آخر داسې څه وجه ده چې ردو د سترګو نظر هم سم شو او د دې جنۍ چې د مخ نه کمې دانې وې هغه هم ښه شوې بل طرف ته دا ساینټیست چې کوم وي دا د بلیونر ته وایي چې د دې د وینې نه زیاتې ردې دا پاوډر چې دی دا قیمتي دي یعنې په یو انسان که چې څه بیماري دا ټولې بیماریانې به د هغه نه ختمې کړي بل طرف ته د بلیونر ته دغه پاوډر په ډراپ کې وروخیږي هغې دا ریزن چې د کینسري او د نه ښه کېږي دته چې دا ډراپ وخیږي د دل په لږ ساعت کې دا کینسر بیماري ښه شي ډېر زیات خوشحاله شي او غټ چې کوم بزنسمینان وي هغو ته ټلیفون وکړي یعنې د یو ډراپ قیمت دی په ارباو روپو کې کېږي ولې چې دا ردو دپاره یو ډېر غټ زیات بزنس دی دو زیات خوشحاله شي چې د دې نه خو به موږ کروڑپتی جوړ شو بل طرف ته دا جنۍ دوی ته د یونیکون په هسټري باره کې هم ووایي چې د دې په وینه کې دومره طاقت دی نو یقینا چې دا یونیکون چرته هم نه مري او دا به دوباره ژوندی کېږي او دا به هر سره تیس نیس کړي خو تاسو دې خبرو ته هم ځان ټینګ کړئ خو بل طرف ته بلیونر چې کوم وي هغه خپلو پیسو ته ګوري هغه د تباهۍ ته نه ګوري دو د بریډلي دا خبرې نظر انداز کړي بریډلي خفه شي بهر راوځي په دغه کې اسمان چې دی هغه عجیبه کلرونه چمکاویږي دو دلته کې د یونیکون بچی چې کوم وي هغه پیک کړي یعنې میډیکل لیب ته بوځي دو لږ لرې تللی نه وي په دې کې چې د دوی سره الکتریک ګیجټ چې کوم وي د هغې اواز هم ډېر تېز شي او عجیبه غونته اوازونه شروع شي او اسمان کلر هم بدل شي دا ټول دی اواز ته ډېر زیات اریانه شي بل طرف ته د ډاکټر ته په خپل سینه کې دات محسوس شي دی چې وګوري په ده کې یونیکون پکې ښکر منډلی وي او ډېر ډراونه منظر وي دا سایزدان چې دا کله دا نظاره وګوري دا جنۍ او د جنۍ دا پلار دوی د دغه ځای نه د تښتېدو کوشش کوي خو د جنۍ په ګاډي کې لاډ چلاو کړي د یونیکون ځان طرف ته متوجه کړي یونیکون راشي په دې ګاډي اټیک شروع کړي خو د جنۍ ترې راوځي او د دغه ځای نه منډه کړي ځان یو کمره کې بنده کړي خو د یونیکون د دې خواته راشي او غلې غونته کښېني او خپل لښکر په دې کې رادننه کړي د ښکرې څنګه رڼا شروع کړي د جنۍ چې ول څنګه لاس وړي بل طرف ته سکوټر ګارډ په دې یونیکون ډزې شروع کړي د یونیکون زخمي شي او د قضیې نه وتښتي دا ټول په ډایننګ ټیبل باندې ناست دي او اریانې چې آخر د یونیکون د ریډلي ته څه ولې ونه وي ریډلي ته رایاد چې ما سره د بیبي یونیکون ښکر نیولی کېدی شي د هغې د وجې د زما سره څه بانډ جوړو او ما ته یې څه ویل غوښتل
په دې کې دا ټول خبرې کوي خو دې کې دا بلیونر چې کمی دی وای دا زخمی چې یونیکورن چې کم تښتېدل دی دا یونیکورن به موږ رانسو د دې دپاره دی یو 15 کسانو ټیم جوړ کړي او د ټیم چې کم مشر وي او دوی د دې پلان ریسکیو نوم کړي چې زخمی یونیکورن تلاش دا ټول 15 کسان په دې زخمی یونیکورن پسې ځنګل ته راشي بل طرف ته چې دا جنې دا پلار چې یونیکورن ته وګوري د اخکر عجیبه چمکاویږي د بلیونر زخمی یونیکورن ته لاس وړي بل طرف ته یو بل یونیکورن راشي او د سکیورټي ګارد په دقه کوره کې غیب کی یعنی دا لوګي چې کمی په دې کې دا وتښتي دوی په ډېرو ډزو کې خدا وتښتي بل طرف ته راتو دا ټول کسان ختم شي صرف د جنې د پلار او د بلیونر پاتې شي او دو خپل اویلې طرف ته منډه کې بل طرف ته د جنې د بیبي یونیکورن اخکر کټ کی دا یونیکورن راشي په دې سیټ پسې دا سیټ راګیر کی دا سیټ دا ته شانت کولو کوشش کوي د ډېر د خکر له لاس ورولې چې زه دا یونیکورن شانت کم خو د اغه نه مخکې دا یونیکورن چې کمی دی په خپل خکر باندې د بلیونر چې وي دی مړ کی بل طرف ته دا ټول د بیبي یونیکورن چې کمی دا یو کمرې طرف ته دننه وتښتي او دا ټولې دروازې بندې کړي ردینه مخکې چې دا یونیکورن په منګه عملو کې بل طرف ته د پولیسو ته فون کوي خو دا غینه مخکې ردو فون چې کمی هغه الکتریسيټي بند شي یعنی دوی ته پته ولګي چې د بیبي یونیکورن چې کوم مور پلار دی هغه موږ د هر طرف نه راګیر کړیو او زمونږ بچ کېده چې دی دا ډېر زیات مشکل دي دوی یو فیصلو کې چې د بیبي یونیکورن چې کوم دی دا د مور پلار لا واپس ورکول غواړي خو یو مسله دا د بجلی تلو د وجې مین چې کم ګټ هغه نه کولاږي بل طرف ته د ساينټیست چې کمی دی له دا ګوړه ورکی او د یو کس ته و چې دروازه کولاو کدو چې راشه خپل بچی ته وګوري دا غخ کار نه وي اخکر دوی ظالمانو ځان سره پټ کړي وي او دو منډه کې دا جنې راټینګه کې او په دښکرو کې یو دوه ټوکړي کې ډېر بیرمای سره دا جنې مړ کې دوی چې کله دا نظر وګوري دو ډېر زیات ویریږي چې اخر دا سرلانجه د مور وته چې بچا مکوته کہانی نه ردی د اختر ورکا خداله پته نه منګل داسې او جنې په کار چې هغه دا یونیکورن شانت کول شي او هغه جنې صرف اډلی دا یعنی اډلی بدقه یونیکورن چې د شانت کې د الګتا مور چې کمی دا دیوال سره غوږ کې د خو بده کې یونیکورن راشي اخر بکې ورنال کې او دا ټیره په بے دردۍ سره او خوري دا زوی یو ګیس سلندر وی هغه پټاوي چې زه دا ګیس سلندر اولم او د لالچي وی دی چې زه دا ګیس سلندر اولم نه دا غي سره د یونیکورن مړ شي او زمون چې د پیسو کرم پروفټ او ختم شي د وجه د خپل مرګ ته پری دی بل طرف ته چې ته پته ولګي چې د یونیکورن د وینې نه د کینسر علاج کیږي اینټمن او دا غلور یو فیصله واخلي چې د پلار و چې زبر دې زنه د یونیکورن په ځان پسې وسولم بل طرف ته زمالور وتختی خو دې ته سپته وي چې دا بل ظالم چې کم لالچي دی د به ما د شاته نه ګر کې دی په خپل ایرو باندې په نشانه والي د یونیکورن راشي او د جنې په غیږ کې ودشي د لالچي چې کمی دی راشي د یونیکورن د دوه خونه وتړي په دغه ځای کې ولې چې د بلیډینګ نه پیسې کمول غواړي او د دې نه دا ثابت شي دا جنې چې کوموي دا یو پویتر جنې وي بل جنې د خپل چې کومي دی دا بل یونیکورن مور چې کوموي د بچي هغه عمر ولیدام د جنې په دغه کې سملی بل طرف ته د لالچي د قبل یونیکورن وتړي خو د جنې د خپل چې کومي دی د یونیکورن په خکر په دې کې د الګ باندې اٹیک کوي او سورې په کوي بل طرف ته د خپل تیر باندې د جنې د خپل وموي دا الګ پوي مال د یونیکورن لګوینه په کار ته چې دا وینه په ځان ولګوم لزبا خشمه خدای ته څه پته وي چې یونیکورن به زما سره سم کوډبالو کې او د کوډبل په شان دي سملره گزار کې بل طرف ته د جنې د خپل چې کمی دا هم مړ شي دا جنې د خپل چې کمی د خپل بچی سره سملې او دوه خپل خکر ټکراو کې نو د دې د مړ چې کم بچي وي د خکر جوړېده واپس شروع شي یعنی د زخمونه واپس سم شي د زخمونو سمېدو سره د جنې د خپل هم واپس ژوندې شي او د یو بل دنیا ته دنه لاړ شي د چې دا نظاره وګوري د ډیر زیات خوشاله شي او دا یونیکورن هم خوشاله شي ردو بچي ژوندې شي دا بچي په خوشاله ټوپونه وي او ردغه ځین لاړ شي د چې راپاسي د پلار او ډیر زیات خوشاله شي ولې چې ردی مړ پلار دوباره ژوندې شو بل طرف ته پولیس راشي پولیس چې کله دا نظاره وګوري هغه په دې جرم کې د دوانه پلار او لور راګر کې خود دوانه خان دي ته پته کوم دا خبرو کو چې یونیکورن داسې دا چل کړل خلک پنه مني بل طرف ته یونیکورن خو هغه ته پته ولګي چې دا پلار او لور په مشکله کې دي هغه ته و چې تاسو سیټ بیډ وتړل یعنی موږ د ګاډي لا اٹیک ورکاو د بل پارت لپاره دا چینل سبسکرایب کړئ دا بیل آیکن ان کړئ چې د بل پارت تاسو ته